بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون رامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې کلیوالو په دې خبره سلا وکړه چې نور به د څاګانو سرونه بند ساتو. اوس به دا واورو چې جمال خانی ته ولې اندېښمن دی. ته صبر چې دکان خلاص کړم، خو چې هغه کلی مې څه کړم دغه ده پیدا شو. بسم الله، دا د کولف هم خلاص شو. ته صبر چې تلکه وګورم چې موږک خو به یې نه وي نیولی. دا هم خالد. سلام علیکم جمال خانه. وعلیکم سلام. انځرګله ستړی مه شې، بیخي دې درک او خرک ورک شوی دی. والکه والا هم دلته یمه، راغلم ستا دکان ته. ما ویل تا به م وګورم او سودا به هم درنه واخلم. او رښتیا د قرض کتابچه دې م راواخله چې ټول قرض م درته خلاص کم. څه پوه شوې؟ اوهو، لکه سمه شوړه لاسته درغلي که څه؟ رښتیا دا مخ دې ولې داسې شنپین دی؟ دا زخمي شوی په څه دا ولې؟ څه کوې، بس ژوند دی، کله کله پکې داسې م پېښېږي. څه پوه شوې؟ نه یاره، ته راته ووایه که چا ظلم در سره کړی وي چې پوښتنه دې وکړو. دا کار داسې چا کړی چې اوس ویلی هم درته نه شم، که نه نو زړه خو مې پړسېدلی. څه پوه شوې؟ وایم نپر ښه نپر، ستا پوښتنه کول په ما، خو ګوره صحیح حال به راته وایې. دا خو داسې چل و چې د شپې په لاره راتلم، غلو راونیولم چې کله یې پیسې را سره پیدا نه کړي نو ایسته یې ووالم. څه پوه شوې؟ دا د کلي په کومه لار راکلي؟ او غلو کې خو به دې څوک پېژندلي نه وي. نه والا، مخونه یې پټ وو او دغه عامه د کلي لار باندې راتلم. څه پوه شوې؟ په دې لاره کې خو وړاندې چک پوینټ دی. دا څنګه کېدای شي چې دلته دې غله ولاړ وي او خلک دې لوټوي؟ او بله دا چې په دې کلي کې خو داسې خلک هم نشته چې د غلو شک دې پرې وشي. داسې ښکاري خانه یه چې ته رانه څه پټوې، اصلي خبره بله ده او ته ما ته دروغ وایې. دروغ به درته ولې وایم؟ که یې منې خو همدا خبره ده، او که یې نه منې نو زه به درنه لاړ شم. څه پوه شوې؟ ودې خدای بنده، ته خو خفه شوې. زما مطلب دا دی چې که داسې کومه خبره وي نو باید پوستې ته خبر ورکړو چې د غلو مخه ونیسي. هغوی خو ګزمې کوي، چک پاینټ ولاړ وي او په دې کې بیا هم غله ودرېږي او خلک دې لوټوي او وهي. دا خو ښه خبره نه ده. نور نه پوهېږم جماله، سودا راکې او که در څخه لاړ شم. څه پوه شوې؟ سمه ده سمه ده، سودا دې وایه چې درته راوایخلم. داسې وکړه که نه چې چای، بوره، ګوړه، وریژې، غوړي، وایم د کور هر سامان راواخله. څه پوه شوې؟ سمه ده، دا هر څه به درته راواخلم، خو لږ وخت اخلي. رښتیا تا ویل چې زړه بقایا دې هم ختموم، اوس یې ختموې که څنګه؟ هو، هغه هم ختموم او نوره ټوله سودا هم په نغدو کوم. څه پوه شوې؟ هسې یوه خبره کوم، که کومه خزانه دې لاسته درغلې وي نو زموږ برخه هم پکې هیره نه کړې. دا خبرې پرېږده جماله، سودا وتله او پیسې دې واخله. زما طبیعت جوړ نه دی، زه درته هغلته مخامخ پیتاوي ته کښېنم چې سودا دې وتلله راغه کړه. څه پوه شوې؟ سمه ده، ته هلته کښېنه، خو طبیعت دې لږ را ارامه ښکاري، یو څه خو ضرور رانه پټوې. ملکه خدای دې درته هدایت وکړي، وایي چې نه کار هلته څه کار، ستا نو د دې څاګانو سره څه کار و؟ وایم چې دا د کلي ټولې څاګانې مو هم په ملک ډکې کړي وای نو ایله به یې خوند کړی وای. ته پکې څه وایې؟ ماما سلام علیکم. لا مې د شیطان نوم نه و اخیستی چې دستي حاضر شو. وعلیکم سلام، ستړی مشي. ما ویل که غوسه کېږې نه چې خواته دې درشم. راځه راځه، هسې هم نه در نه خلاصېږو. ته پکې څه وایې؟
قدوس ماما دا په کومې خوارۍ بوخت یې؟ دا په هغې ناحقې خوارۍ بوخت یم کوم چې تا اوسګار راته پیدا کړې ده. ته پکې څه وایې؟ نو قدوس ماما اوس خو یوازې زموږ له خوا نه دی بلکې امارت هم فرمان جاری کړی دی چې د ساګانو سرونه دې بند وي او کومې ساګانې چې وچې دي باید ډک کړل شي، که نه نو د قانوني چلن سره به مخ شي. چې هر څه وي پیل یې تا کړی او خواري ستا د لاسه راته پېښه ده. ته پکې څه وایې؟ بس ته خو یې نه منې. خدای مه کړه که سبا ته ستا کوم بچی پکې لوېدلی وي نو ته وایه څومره به درته سخته وي. و ملکه خبره د تربیت هم ده. ماشوم ته باید سمه لار ور وښودل شي، باید په وخت مدرسې او ښوونځي ته لاړ شي او هلته یو څه زده کړي، نه دا چې تمامه ورځ د مردکې کوي او چې وزګار شي نو سپیان دې زغلوي او چې دا هم نه وي نو لینده دې راواخلي او مرغان دې ولي. ته پکې څه وایې؟ ستا د تربیت خبرې سره بالکل موافق یم، خو ماشوم د درس سره سره یو څه تفریح ته هم اړتیا لري. اوس په کلي کې خو زموږ پارکونه او نور د لوبو ځایونه نه لرو نو ماشومان مجبور دي چې په یو شي باندې ساعت تیر کړي. زه نه وایم چې ماشومان دې ساعت تیری نه کوي، زه وایم ساعت دې تیر کړي خو په سم ځای کې دې لوبې وکړي. د څاګانو خواوشا څه بلا غواړي. ته پکې څه وایې؟ همدغه خو غم دی چې هغوی ماشومان دي او ماشومان پوهول وخت غواړي. ځکه خو زه وایم چې زمونږ کلیوال ملامت دي، ټوله ورځ پیتاوي ته تیروي، د خلکو غیبتونو ته ورسره وخت وي خو د خپل اولاد د روزلو لپاره ورسره بیا وخت نه وي. ته پکې څه وایې؟ بس خدای دې دا زموږ کلیوال پوه کړي. ښه اوس دا بیلچه راکړه چې زه هم در سره مرسته وکړم. پام چې بیلچې ته لاس نه کړې، بیا به په کلي کې ډنډورې غږوي چې څا ورسره ما ډکه کړې ده. ته پکې څه وایې؟ یاره قدوس ماما څه ووایم درته نو؟ ته نور هیڅ مه وایه، ځکه ستا ویل مونږ ته کار ګوري او نه غواړم چې ځان ته نور کار وګورم. د ستا کرلي چې وریبو هم ډېره ده. ته پکې څه وایې؟ ښه سمه ده نو، بس چې ستا داسې زړه دی نو همداسې ایسئ، زه به لاړ شم. ورځه خو پام دې وي چې نور کار راته ونه ګوري. ته پکې څه وایې؟ یاره یو خو چې دغه حالت کله هم ما راغوښتی نو په وخت نه دی راغلی. هر وخت ناوخته هېڅ علاج یې نه راځي. زبیر خانه میلمانه قبلوي؟ ولې نه قبلو؟ او تا غوندې میلمنو پسې خو موږ سوال جوابونه کوو خو بیا هم په وخت نه راځي. والا کور کې مې لږ کار و، هغه کې بند شوم نو ځکه ناوخته شوه. لږه ناوخته نه، سمه ناوخته ده. کاری ورځ دې تېره کړه. ښه نو اوس وایې څه؟ خیرات خدای؟ خیریت سره به بیا ګورو. ما ویل چې دا بوت یوسو او چیرته یې ښخ کړو، ځکه دلته یې آثار پیدا کېدل ځان ته کار کتل دي. که تلاشي راغله نو حتما ګیر کېږو. ولې مې په غم اړوي؟ دا خو سمه خبره ده. نو اوس د چیرته ایښی ده؟ دغلته مې دغه کونج کې ټوټه پرې اچولې وه. ته صبر چې وی ګورم. ها دا خو ټول دوړېدلی دی. لکه چې تیزاب ډېر تیز و که څنګه؟ هو تیزاب خو تیز وو. ځه ښه شوه چې بوت خاورې شوی. اوس به یې د باندې دا خاوره چیرته واچوو. د ښخولو نه یې هم خلاص شو. رښتیا هغه لرغونې لوټه دې چیرته سنبال کړې؟ ته یې راواخله چې دغه خرڅه کړو، څه ناڅه خرڅ به پې ترلاسه کړو. هغه لوښی مې هغه بل کونج کې د لرګیو صندوق دی، هغه کې مې ایښی دی. ورشه راواخله. سمه ده راخلمه یې. اجمله هغه لوټه دې پیدا کړه او که زه درشم؟ ته صبر، صندوق همالته در وړم. دا علم صندوق. ها خپله یې پکې وګوره، ځکه ما خو پکې پیدا نه کړ. دا څه وایه اجمله؟ ته صبر چې ویې ګورم. دا څه شو؟
دا خو په رښتیا هم نشته پکې. دا لوټه څه شوه؟ زه څه خبر یم؟ دیرام ستا ده او خبرم ترې ته یې. ولې ستا په ما باندې شک دی؟ ته وایې چې ما پټه کړې ده. نه زه نه وایم چې تا پټه کړې. زه د خپل ځان صفایي در کوم چې زه ترې خبر نه یم. چې اوس نه تا وړې او نه ما وړې، نو آخر دا لوټه وړې چا ده؟